دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی مړي لمبوي نو په دې مړي لمبولو باندې پیسې اخیستی شي او که نه؟ الجواب، که چېرته دا پیسې ده ته ورکړی شي بغیر د شرط نه، لکه ده نه ویلي چې مال او پیسې راکوئ، خو د مړي هغه وارثان خپلوان رالو ده ته دا پیسې ته واله، نو بیا خو پکې څه شک نشي چې اخیستی شي، ځکه چې تا سره تا ښه عمل وکړو، هغوی تاله بدله درکړه، مکافاه درکړه، بیا خو دې ته پیسې اخیستی شي. خو که چېرته شرط یې ایښودی، یو سړی شرط کیږي چې زه به مړی لمبوم خو ماله به دومره پیسې راکوئ، نو دا جایز دی خو اجر ورسره څه شي؟ اجر کمیږي. دې کې شک نشتی چې یو سړی مړی لمبوي او هغه له کفن ورکوي، دا په لوی اجر باندې دی، عظیم اجر دی دغه انسان چې څوک دا خدمت کوي. خو که دی په دې باندې دا شرط ولګوي چې ماله به پیسې راکوئ، نو اجر یې څه شو؟ کم شو، او په دې پیسو اخیستو کې څه ګناه نشته، ځکه چې دی د داسې عمل په باره کې پیسې الي او اجرت الي چې د هغې فایده نورو ته رسي. نو عمل هغه چې متعدي غیر ته یعنې نورو ته د فایده رسي، په هغې باندې انسان اجرت اخیستی شي. لکه اوس یو سړی دی خلکو ته قرآن ښایي، دا فایده د خلکو ته میلاوي، او په دې قرآن ښوو باندې دی څه الي؟ پیسې الي، نو په دې کې څه حرج نشته. والله اعلم.